وبارك وسلم عليه. باب تحريز النبي صلى الله عليه وسلم وقت عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال لنا نبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهلكم فعيزوهم فعلموهم. وبسند المتسلمين إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مغدر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. دي باب مناسبت دي مخي باب سره هغه واضح ده چې په مخکې باب کې هم ترغیب و اشاعت د علم ته چې د علم په اشاعت کې کوشش وکړ ده په اشاره باندې وي په سر خورولو باندې وي په دابه باندې وي چې فتوا ضرورت او چا پښتنه در نکړه ته اشاعت کوه منع مکوه. دغه باب هم د تحریض بالعلم د جملې نه ده چې د علم په رسولو کې حضرت پیغمبر علیہ السلام ترغیب ورکړي چې کوشش کوی. حضرت مالک ابن حویرث رضی الله تعالی عنہ یې موږ ځوانان هم عمره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت مبارکه ته راغلو. شل شپې تقریبا د سره وکړې. پس د شلو شپو نه چې رخصتېدو نو موږ ته ویلې لاړ شئ خپلو کورو ته خو دا څه مو چې په دا شلو شپو کې زده کړه دغه دوی ته بیان کوي. مقصد امام بخاری د دغه باب نه څوک وی چې دا ده چې په اشاعت علم تبلیغ د علم کې دا نه د ضرور چې یو واره به ته عامل عالم کامل جوړیږي ورسته به بیا ته اشاعت دین کوي تبلیغ د دین به کوي. نه چې څومره علم د زده کړی هغه علم ذمہوار شوی هغه به رسوي. ولی حضرت مالک ابن حویرث رضی الله عنه د شلو شپو د علم قصه وکړه چې موږ د حضرت صلی الله علیه وسلم سره شل شپې تیرې کړې چې تلو راته وی ویلې چې دغه څه مو چې د ما نه زده کړه د خپل قوم ته خپل خلکو ته بیان کړي. وفد عبد القیس چې دا لوی روایت او موږ تاسو دوه ویلې ده نو بیان نه پکې کوو. نور دا راغله یو ملاقات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلور مامورات څلور مناهی ورته ذکر کړه. د دغه اتو شیانو ذمہواری بیا دې ته ور په غاړه کړه چې دغه یادم کوي او په دغه باندې هغه نور قوم چې نه دراغلی هغه قوم ته دغه ابلاغ وکړي دا خبره ورسوي. نو د دین په اشاعت کې دین په تبلیغ کې په رسولو کې تبلیغ معنا پیږي رسول د دغه کې کوشش پکار ده. مخکې موږ تاسو ویلي وروب مبالغ او عاله من سامع یو حدیث دی واورېدو خو تا بل چاته ورسوه د تا وروسته بیا استنباط ملکې نشته. د دغه حدیث مبارک نه ډېرې ګټې ته نشي اخیستی خو په رسولو کې دا ګټه شوه چې تا شاګرد به د دغه حدیث نه دومره استنباطات وکړي چې هغه تا نه شوی کړی نو د هغو په ټولو ثواب کې به ته ورسره شریک یې. او څوک چې مقصد دا ده حدیث مبارک کې خو راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې بلغوا عني ولو آیه د آیات لفظ ذکر ده
چا به دا توهم کوه چې دا اشاعت کې چې ډیر اهتمام پکار ده د قرآن عظیم شان په آیاتو کې پکار ده چې یو آیات که زده کوم بل ته بیا رسې. دلته امام بخاري دا باب راوړ چې نه د آیات نه د مراد یو حکم مراد ده. که یو حدیث مبارک دې زده کو لکه دلته خو حدیثونه دي ار یو حکم د دین د چې زده کو هغه به بل ته رسې. د آیات ترغیب چې ده سره لدینه چې دیغه ثبوت به تواتر ده د ختمېدن خطر نشته د ورکېدن خطر نشته چې پیغ کې اهتمام ده چې بیا دې یو آیت زده کو رسې به په احادیثو کې د زیات خطر خو موجود ده. نو دا خو په طریقه اولاد ته کوشش کوي چې دا بل ته ورسې. نور دا اوت حدیث مبارک دا تفصیلی ویل شوی ده نو بیان ته حاجت نشته. صرف شقای بعیده جانب بعید مسافه بعیده موږ د لري ځای نه راغلی یو د موږ د تاسو په مابین کې حائل ده موږ ته هغه ضروري مسائل بیان کړه چې خپل عمل پوکو او شاته قوم ته مرسو د دې د حال سره په دغه وخت کې مناسب احکام پیغمبر علی السلام دا اته شین ورته بیان کړ. باب الرحلة في المسألة النازلة وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال حدثني عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة بن حارس رضي الله تعالى عنه أنه تزوج بنتا لأبي أهاب ابن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. باب رحلة في المسألة النازلة او په دوه نسخو کې ورسره راغلي دي وتعليم أهله. د دې باب نه بیا د علم د حصول اهتمام ده چې یو مسله قدر پیښه شوه او په خپل علاقه کې داسې عالم نه و چې دغه مسلې مشکل ته در حل کې په دغه مسله کې بم ته سفر کوي لري ځای ته بځان رسې خو یو عالم به پیدا کوي د خپل مسلې د حل کوشش وکړي. جهل عذر نه ده نه په جهل کې ځان پرېږدي. سوال دا ده چې خروج په طلب العلم دا خو مستقل باب ده دلته دغه چې ذکر کوي دا خو تکرار ده. نو جواب دا ده چې موږ چې مخکې ویلې وو د عام علم د مطلق علم په باب کې خبره وه دا خصوصي په یو واقعه کې ده. کله یو سړی د ټول طالبي دپاره د سفر قائل وي علم حاصلوم نو 10 کاله 12 کاله سفر ته کوي لوی مقصد بولي خو دا یوه مسله دومره مهتم بشان نه ورته ویل کېږي چې اوس په یوه مسله پسې به هم زه ځم. دلته دا تاکید کو انسان چې مخکې موږ تاسې د سفر په باب کې ویلي چې په کومه شي مبتلا شو او دیغه مبتلا به حکم په خپل علاقه کې نو حاصلېدو نو دلته سفر په واجب شي چې پسې ځي به. واقعا ذکر کېږي حضرت عقبه ابن حارث رضی الله تعالی عنه د ابي ايهاب ابن عزيز لور سره نکاح وکړه. بیا یو توره ښځه د سوال د چندي په نیت ورته راغله دوی چې ورنه کړه. بله ورځ بیا راغله ذاتي ویلې چې ما خو دغه حضرت عقبه او دغه جنکۍ چې د ده نکاح ورسره وکړه دغه دواړه ته تی ورکړی. تر دغه وخته پورې دا خبره نه وه اوس یې نوې وکړه. نه دې مخکې حال ویلی نه کورنۍ په د خبره خبر ده. حضرت عقبه ابن حارث ته چې دې دا خبر وکړه نو طبعا سړی ته اوس شک پیدا کېږي. رجعي خور خو ناروا ده او نکاح د ټول عمر معامله ده د یوې ورځې خبر نه ده. هلته په غځای کې دا مشکل نه حل کېدو. د مکې معظمې نه مدینې منورې ته د دغه یوې مسلې د پوښتنې دپاره د سفر راوکړ راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا مسله ذکر کړه. د اعراض تر وکړ څه یې نه ورته ویلې. بیا یې ورته ذکر کړه
دوه درې واره بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل کیف وقد قیل ته به اوس دغه ښځې سره څرنګه نزدېکت کوې او چې دا خبره یو وارې وشوه چې دا د خور ده کیف وقد قیل چې دا ویل شوي دي چې دا د خور ده بیا به اوس دغه ښځې سره ته نزدېکت څنګه کوې اوس مسله خو ذاتي ثابته شوه چې د یوه مسلې دپاره حضرت عقبه څو شپې مزل د مکې معظمې نه تر مدینې منورې پورې دا مزل یې وکړو راغی دا مسله او طبعا چې هغه تعلیم اهلیه ورسره یې چې بیرته تللی نو هغه خپل کور خو به په دغه پوه کوي چې اوس ښځه پرېږدم ولې پرېږدم حضرت پیغمبر علیه السلام راته حکم دا راکړه پیغه یې پوه کړه هغه ښځه یې جدا کړه اوس ضمناً بله مسله راغله د یوې ښځې شاهدي په باب د رضاعت کې قبلیږي دا خو یوې ښځې شاهدي ورکړه چې ما تاسې دواړو ته تای درکړی د یوې ښځې شاهدي رضاعت حکم په ثابتېږي که نه نو په دې مسله کې د ائمه کرامو مختلف اقوال دي بعضې ائمه وی چې د یوې ښځې شاهدي منظوره د خو د حدیث مبارک کې په یوه ښځې په شاهدي باندې فتوا د جدایي وشوه بعضې ائمه وی چې دوه ښځې ضرور دي چې وي ښځه خو دوه به وي کم از کم بعضې ائمه لکه امام شفیع صاحب د ویي چې نه کم از کم څلور ښځې به وي چې سړی نه یې نو د یو سړي په ځای خو دوه ښځې درېږي په نورو معاملاتو کې دلته به هم څلور ښځې وي زموږ د امام صاحب مسلک دا ده چې د رضاعت حکم د نورو احکامو غوندې یو حکم ده چې خصومت کې راغی لانجب کې راغله بیا به پوره نصاب د شاهدي وي پوره نصاب د شاهدي دوه سړي یا یو سړی دوې ښځې فاستشهدوا شاهدین من رجالکم هلته قرآن که حکم ده خبره عامه ده دوه نفره سړي شاهدان دروي او که دوه نه وو په رجلون و امرأتان نو دلته خو دوه سړي نه وو نه یو سړی دوه ښځې وه په دغه حدیث مبارک کې بیا څنګه فتوا د یوه سړي د یوې ښځې په شاهدي باندې وشوه نو وایي چې دغه حکم دا د قضا په حیثیت باندې نه ده دا د تقوا په حیثیت باندې ده دا فتوا ده دا قضا نه ده فرق د فتوا او د قضا دا ده چې مسله چې قاضي ته لاړه شي بیا به قاضي هغه شرعي چې کوم شرایط د حکم دی هغه به ټول تر غواړي نصاب د شهادت په پوره کامل تر غواړي او که قاضي ته خبره نه رسېدلې او مفتي نه پوښتنه کړي هغه مفتي د تقوا په حیثیت باندې فتوا ورکوی شي حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم حیثیت نبی و هم حیثیت مفتی و هم حیثیت سلطان و پاچا و په مختلفو حیثیتو مخکې موږ تاسو ویلي د فیصلې کړي دي که د سلطنت په حیثیت کومه فیصله کړي هلته دا نور پاچایان هم په هغه ځای کې دغسې حکم کړی شي چې موږ هغه ته دا حکم سیاستن ده که د مفتیتوب په عنوان حکم کړی نو بیا نور مفتیان هم دغسې فتوا کړی چې موږ دا حکم افتاءن او تقواان ده او که د قاضي په حیثیت کړی بیا د قضا ده او که د نبیتوب په صفت کړی بیا اطاعت واجب ده د هر چا شریعت ته دلته معلومیږي چې دغه حکم دا د قضا په حیثیت نه و ولې که د قضا په حیثیت وای اول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا سړی راغی خبره وکړه د اعراض ولې کوو پیغمبر علیه السلام دوم که د قضا په حیثیت وای نو مدعی او مدعا علیه دواړو حضور ضرور وي د شاهدانو حضور ضرور وي نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه بل جانب راوغوښته ښځه یې راوغوښته نو معلومیږي چې دا حکم د تقوا د فتوا په بنیاد باندې ده لہذا بل مفتی ته چې څوک ورغی یو مسلې پوښتنه تر کوي قاضي ته خبر او جنجال ته نه دتلې دای د احتیاط په بنیاد دا فتوا دا معنی د احتیاط په بنیاد باندې د فتوا ورکوي اوس د دغه یوې ښځې شاهدي که حکم نه په ثابتېږي شبهه خو ثابتېږي او مخکې موږ تاسو ویلو الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات هغه حدیث چې دغه څلورو بنیادی احادیثو د دین نه و
په هغه کې موږ څه ویل چې د شوباناکو نه ځان وساتي نو دین او ابرو به د خوندي وي دین به دین بیا کامل وي عزت او ابرو به دیم خوندي وي چې په شوباناکو کې واقع کېږي اخر په حرامو کې واقع کېږي نو دیغه حدیث مبارک په تقاضا باندې چې شبهه پیدا شو د شبهه نه ځان خلاصول پکار دی دع ما یریبک الی ما لا یریبک اهل خطاب صحابه دي او صحابي ته چې د یو خبر وشو بیا زړه غواړي ځکه هم د شبهه په بنیاد دومره مزل وکړي د مکی معظمین لار مدینه منورې ته شبهه پیدا شو او د شبهه د لری کول حکم نور دا چې دغه سړی په خپل طلاق ورکو که پیغمبر علی السلام ورکو دلته خو ظاهره چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کیف وقد قیل ورته لفارقها عقبته نو میړه به جلا کی کمیړه نه قاضی تفریقه کړی شي د مابین کې بیا یې خځې دی بل چا سره نکاح وکړه باب التناوب في العلم وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال ابو عبد الله وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن ابي ثور عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد هي من عوالي المدينه وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عجيب فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر باب التناوب في العلم دې باب مناسبت مخکې باب سره بیا وای واضح ده چې په دې کې ترغیب ده حصول د علم ته چې کوشش کوئ چې علم په یو حال کې نه پرېږدي حتی که مستقل وخت نه لري د علم د حاصلولو نو نوبتان با نوبتان هم علم حاصلوه او عین حال کې دغه اشاره ده چې بعض خلکو به خیال داوي لکه دا نن سبا خلکو چې علم د خلاص خلکو کار ده چې د دنیا د هر خدمت نه د هر کار نه خلاص نو هغه به علم کې نه دا دغه تردید ده یو سړی به مجبور یو کار وکړي د اهل او عیال نه په قبو ګټي خو دیغه باوجود خو علم ته مجبور ده لکه دنیا کسب ته چې مجبور ده علم ته مجبور ده نوبت کې وکړي خو په نوبت کې یو بل خبره ته اشاره ده علم دم نه پریدي دي دغه ورځ علم هم چا دای نه دا ورغلای خو بل یو اعتمادي مرګره دی پیدا کی اوس دوه مرګري دي دواړه د کور مزدوري تم ضرورت لري علم تم نو نوبت سره وکي نن ته ځا بازار ته خپل کاروبار کوا زبلات شمد نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته بیګا ته بچ سره یو ځای شو بیرته خپل جماعت کې خپل محله کې دغه طالب چې نن به نوی څه اوریدلی و هغه به یې غورور ته بیان کړه چې هغه به بازار ته ضرورت لپاره تللی و سبا ته به بیا د بل مجلس ته علم ته مستقله ورځ ورکړه هغه بل بخپل دنیا کار کوي دنیا کار بم روان وو خو علم بم روان وو صرف خبر په دې کې سند عالی سند نازل په خپل د پیغمبر علی السلام نه اوریدلې یا د شاګرد نه اوریدل خو علم بم پریخ نه چې ورځ کې په موقع نشو پیدا شپه ورسره محدثین په دې باب کې دام ذکر کوي چې طالب العلم باید خپل رزق د معاش د حصول نم غافل نشي د څنګه لکه نن چې موږ په معاشره باندې بوجو چې علم د لیار چې چاوه ونیوه هغه نو ذاتي دنیا په کار هیڅ کار نه لري بیا نو خپل فاقه خلکو ته وړاندې کوي سوال او چنده ما موږ تاسو بار بار اوریدلی دي استادانو نه د چټي پښپو کې موږ چی کوو عمومي فضا ګوره د جوړ شوی دا په اره مدرسه کې درې میاشتې خو تقریبا د عمومي غټه چټي راځي کم از کم درې میاشتې دغه درې میاشتې چټي کې طالب کار نه کوي هغه د طالبي په عنوان لګیا د ګرځي کور کې د میلمه په شکل باندې ګرځي خرچه مرچه د ځان د بندوبست نه کوي نو ځکه پورونو باندې بوجي
په پلار باندې هم بوج وي، په ترو باندې هم بوج وي، په هر چا باندې بوج وي. یا چنده او سوال ده پردیو خلکو ته یا خپل ورونه ته. خو ټیم د پیدا شو چې پیدا شو، 10 ورځې دې پیدا کړې، 15 ورځې دې پیدا کړې، 3 ورځې دې پیدا کړې، خو کار وکړه. ید علیا نبی رسول الله نو ویل خیر د ترې د سفلا چې بل ته سوال کوي خو ته بل ته شی ورکه. نو وای دغه کې تنبیه د پدی باندې هم چې علما دي د خپل معاش نه هم نه غافل کیږي. ته چې مستقل بل څوک د کور د کار نه لري، که ته خپل وخت ټول علم ته ورکې الته دیغه نه پکې مسؤلیت تر دی غاړه ده، نو خلکو ته به سوال کوي نه داسې مکه څه د دنیا کې سب کا چې د سوال نه بچي او څه وخت علم ته ورکوه. نو تناوب په العلم حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو نفر سره ورونه کول. د حضرت عمر رضی الله عنه چې دوی چې د ما امسایه و، د امسایه کې ذاتی اختلاف د څوک حضرت عتبان او که حضرت اوس و. څوک چې د مؤاخت نبی علیہ السلام د حضرت اوس سره کړی و نو هغه و. لیکن بل طرف ته علما وی چې د اخوت نه خو همسایتوب نه لازمیږي چې دواړو اخوین به ګډم سره اړولي و. خو تعین ته څه ضرورت دی موږ یا حضرت عتبان یا حضرت اوس یا بل څوک. خو خبره په دې کې و چې حضرت عمر صاحب نه دی خپل معاش نه غافل کېدو، نه دی علم نه. هغه بل مرګره چې هغه هم نه دی خپل معاش نه غافل کېدو، نه دی علم نه. خو طریقه دا و چې دواړو مرګرتیا کې داسې همسایګان یو ورسته مستقل علم ته ځه، خو ته هلته القى سمع وهو شهید. ګوره پام کوه چې نبی علیه السلام کوم وحی بیانوي، کوم څه بیانوي، هغه به ټول زده کوې، بیا به ماته بیګا ته بیانوي. بله ورځ به زه هلته ځم، نو دنیا کار به هم نه پاتې کېږي او د علم سلسله به هم نه پاتې کېږي. نو دی ویې چې یوه ورځ د ما ملګری تللی انصاري چې بیګا راغی د ما دروازه یې په زور راوټکوله. وی ویلې حضرت عمر شته دلته؟ زه وډار شوم، نو راووتم. ده راته ویل یو غټ کار پېښ شوی ده. نو دلته دومره ډېر اختصار د حدیث کې زه ورغلم حضرت حبشې ته ژړلې، ما ورته ویلې تاسې طلاقې کړې پیغمبر علیه الصلاة والسلام؟ دی ویلې نه یم خبر. بیا نبی علیه السلام ته ورغلم، په ولاړې ورته ولاړم چې ښځې دې طلاقې کړې دي؟ ده ویلې نه. ما ویلې الله اکبر. نو لږ تفصیل واورو. تفصیلي روایت کې داسې راځي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي په یوه مسله کې زه په سوچ کې وم، یو کار ویلی که د چا سره تعلق او معاملاتو کې څه شي ته ډېر پریشان وم، سوچ ویم. ښځې مې راته وویلې چې که داسې وشي څنګه ده؟ مشوره یې راکړه. د مکې معظمې د خلکو مخکینی دستور دا و چې ښځې ډېرې محکومې وې. ښځو اختیار د لاوري نه درلوده چې میړو سره غږیږي. خو په انصارو مبارکینو کې بیا خبره بالعکس وه، دلته بیا ښځې غالبه وې. نو مهاجر چې راغله د انصارو نه دیم دا ښځې څه متاثره شوې، نو څه دلاوره شوې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مشوره کې خبر چې وکړه، په ده ذاتې بده ولګېده چې تاسې د نرانو په کار کې کار څه لرئ؟ د کوم وخت نه دغه جرأت پیدا کړ؟ دی ورته ویلې وعجبا لک یا عمر، تعجبه ده، دومره اندازه حق موږ نه لرو چې په یو خبر کې د تا سره یو خبر مراجعه وکړو چې داسې وکړه یا داسې وکړه. حال ده د تالور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته کله خبر ورګرځوي، حتی کله داسې پیښه شي چې سره خفه شي ټوله ورځ په خفګان سره تېره کړي. وایي دا خبر مې چې واورېد زړه مې وګړبېده چې دا خو غر کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره اړوي. نو ورغلم خپل لور مبارکه ته حضرت ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها ته مې ویل چې رښتیا تاسې ازواج مطهرات کله کله د پیغمبر علیه السلام سره هم خبره واړوئ، کله یوه نیمه تر خپم شي تر بیګا پورې په خفګان هم وخت تېر کوي. هغې ورته ویلې چې او دغسې پېښېږي؟ ده ورته ویل نه داسې مه کوي. خو دوه خبرې ورته کوي. یو خو ګوره دا تا مرګرې حضرت عایشه ته په هغه دوکه نه شې،
که هغه دلاوري کوي د پیغمبر علیه السلام سره خو هغه مطمئنه ده چې محبوبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده سړی د خپل محبوب نه ډېرې خبرې برداشت کوي ته خو هغسې نه یې هر چاته د نبی علیه السلام حب د حضرت عایشې سره معلوم و دومې دا ورته ویلې چې د کوم چې د تا ضرورت پیدا کېدو ما نه یې غواړه پیغمبر علیه السلام مه تنګوه بیا وایي ورغلم ترله غوندې ده ام سلمه رضی الله عنها دا دومې مور دې موږ ته هغه ته ورغلم ورته ومې ویلې چې تاسې مه کوئ چې تاسې د پیغمبر علیه السلام سره خبر ته ووایه کله خبر خفګیان ته ورسیږي او خبرې سره باندې کوي تاسې څنګه خبرې ګرځوئ وایي هغې زه ملامت کړم داسې په سخت الفاظ راته ویلې چې عمر ته په هر شي کې مداخله کوي حتی د نبي علیه السلام او د بیبیانو په منځ کې مداخله کوي موږ رسول الله ته ورغږیږو کدای تحمل کویم حق د پیغه باندې کدای موږ ته نصیحت کویم ترته حق ده وای څه ما خوش کرا لکه خجالت شوم چې رښتیا وای زه ارزه کې باید سړی مداخله ونه کی دا قصه خو مخکې پیښه شوه خو الته مې حضرت حفصې ته وویله چې ګورئ بل وارې داسې ونه کوي په دا ډارېدم که بیا داسې وشي کیدای شي چې د طلاق مسله راشي نو دغه وخت کې چې د ما او د بل طالب نوبت ته کله دی ځي کله زه ځم په دغو شپو کې بیا بله اوازه وه چې غسانیان راځي په مدینه منوره باندې حمله کوي نو موږ په دغه ډار کې وو بندوبستو تیار ویده کې دو بچه مثلا لکه اسلحه د ځان سره تیاره کېږده داسې نه چې شپې حمله وکړي چې هغه راغی دا دوه مرور حضرت عتبان یا حضرت اوس چې ما دروازه په زور راوټکوله پوښتنه یې وکړه زه چې ورغلم چې غټه خبر پیښه شوې ده ما وایي دستي هغه غسانیان ذهن ته راغله چې هغه راغله په مدینه منوره حمله کوي ده راته ویلې نه تر دغه نه هم غټه خبر ده ما ویل څه دي وایي نبي علیه السلام ټولې بیبیانې طلاقې کړې دي زه نو سخت خفه شوم چې ما خو مخکې دا خوب لید چې داسې دی چې دلاوري کوي دا کیسه به پیښیږي خو خبره ماخستان وه دا ملګري حال خو ورځې به یغه هلته تېر کړی و سهار وختي دغه عوالي و د مدینې منورې د 2 میلونه تر 8 میلو پورې د مدینې منورې نه ابتدا د عوالي و چې شروع کېده مشرقي جانب 2 میله و دغسې د عوالي پسې پراته 8 میلو پورې و نو دغه جومات لرې و مسجد نبوي نه دوی اکثرو دو ودونه به یو دلته یو هلته نو هغه ځای کې و د ده نمبر وایي سهار وختي د پیغمبر علیه السلام جومات ته راغلم پیغمبر علیه السلام داسې یو جګ ځای جوړ د بالاخانه لمونځ چې وشو دی هلته ننوت زه د معلوماتو دپاره چې لمونځ وشو وخت لږ تېر شو ورغلم د خپلې لور کور ته حضرت حفصې رضی الله عنها کوټې ته چې ګورم چې دا ژاړې ناسته ده ما ورته ویلې نبي علیه السلام طلاق کړي دې راته ویلې خبر نه یم دی رانه مرور شوی ده تللی ده هغه بلخانه کې ناسته ما ورته ویل ما مخکې نه و درته ویلې چې احتیاط کوئ بیرته ووتم جومات ته جومات کې څه خلک دي ناستې ژاړي په دا قصه باندې چې خبر شوي دي ناستې ژاړي یو ساعت ورسره کېناستم زړه مې قرار ونه کړ ورغلم د حضرت پیغمبر علیه السلام خدمت ته چې څوک ولاړ ده هغه ته مې ویلې چې د ما دپاره اجازه وغواړه چې زه ننې ورشم او ورغی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د حضرت عمر رضی الله عنه نوم واخیست چې هغه دروازه کې د اجازه غواړي پیغمبر علیه السلام څه نه وویلې بیرته خادم راووت چې ما د تا نوم ورته واخیست خو پیغمبر علیه السلام سکوت وکړو څه یې نه وویلې بیرته لاړم جومات ته بیا کېناستم دغه خلکو سره لږ بیا مې سودا شوه بیا راغلم چې حضرت عمر ورته ویل چې اجازه غواړي 2 وارې اجازه نه وشوه په دریم وار باندې بیا چې ورغلم بیا هغه غلام ورغی خادم هلته نبي علیه السلام ته دا حال ویلې اول اجازه نه وکړه چې زه بیرته را روانېدم غږ یې وکړه چې راشه چې ورننوتم حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اپیزي په کټ باندې پروت ده چې قصه یې مخکې نور مو کړې اپیزه یې په وجود کې ننوتلی نو زه په ولاړې اول مې دا پوښتنه تر وکړه
چې آیا تا بیبیانې طلاق کړي دي؟ ده ویل نه. نو ما په زور ویلې الله اکبر. دا په زور الله اکبر ولې ویلې؟ ویا یې د تعجب د وجه نه چې په خلکو کې خدا مشهوره ده چې ټولې بیبیانې طلاق کړي دي، دغه ته تعجب وکړو په زور الله اکبر ویلې. دا بیا یو ځای کې باب راځي چې د تعجب په وخت کې سبحان الله یا الله اکبر داسې په زوره دا ویلی شي، او یا یې د خوشحالۍ نه په زوره الله اکبر ویلی. ولې که نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې طلاق وای لکه نور صحابه چې پریشانه وه، دا پریشانی خو حضرت عمر ته هم راجع کېده، ځکه خو د ده لور هم د نبي علیه السلام په نکاح کې وه، د ده لور به هم طلاقه وه. او چې طلاق او مشکل څه جوړېدو دا چې د نبی علیه السلام په کور کې د کوم صحابي مبارک لور یا خور، ګوره خو دا رشته دارانو ژړل، یا لور د چا هلته موجوده یا خور د چا موجوده، د نبی علیه السلام د کور سره خصوصي تعلق و د تګ و راتګ، هغه خصوصي تعلق ختمېدو. د باندې تعلق به و په جماعت کې، د باندې نه خو یې څوک نه شړل، هغه ملاقات خو کېده، خو هغه خصوصي چې عین د نبی علیه السلام کور ته دننه ورځه او د خپل لور یا د خپل خور په څنګ کې، لکه حضرت صدیق اکبر خپل لور کوټې ته ورتلو، حضرت عمر د خپل لور کوټې ته ورتلو، حضرت ابو سفیان د خپل لور کوټې ته ورتلو، یا ورور لکه حضرت معاویه د خپل خور کوټې ته ورتلو، خو یې په کور کې بیا خصوصي مجلسونه ورسره کړای شوی، هغه خصوصي تعلق لکه د دوستي ختمېدو، ژړلې په دغه باندې، پریشانه په دغه باندې و. چې دا پیغمبر علیه السلام ورته ویلې چې نه مې د طلاق نو د خوشحالۍ نه په زوره الله اکبر ویلې. بیا هغه تفصیلي روایت کې راځي چې ما پیغمبر علیه السلام حال ته چې وکړه چې دی خو ډېر خفه و، دته خو الله تعالی ډېر لوی کشف ورکړی و، نو د ذاتي خبر ورته وکړه، هغه مخکینۍ قصه یې ورته را شروع کړه چې داسې ما یو چا سره څه کار و، بیا مې ښځې داسې مشوره راکړه، بیا ما خوشکه ورته وکړه، بیا دې راته وویلې چې ته موږ ته د یوې خبرې موقع نه راکوې، د تا لور پیغمبر علیه السلام ته نور ازواج مطهرات پیغمبر علیه السلام ته خبر ورګرځوي، کله خفګان راشي. بیا زه راغلم خپلې لور ته مې نصیحت وکړو، بیا مې حضرت ام سلمې ته وکړو، حضرت ام سلمې بیا دا راته وویلې چې ته په هر چیز کې مداخله کې، حتی د نبی علیه السلام د بیبیانو په مابین کې هم تر تا نه نبی علیه السلام موږ ته ښه ده، که خوشکه راته وکړي هم تر تا ښه دغه ده. نبی علیه السلام څه تبسم وکړو، دی پوه شو چې لږ یې چورت برابر شو، بیا یې ورته استانسو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ مجلس در سره وکړم، نبی علیه السلام اجازه ورته وکړه. بیا څه خبرې ورته وکړه، نبی علیه السلام بیا تبسم وکړه. وروسته یې چې وکته په کوټه کې صرف پوستین زړیږي، مطبوغ پوست زړیږي، نورې بسترې او شی نشته. هلته چې د ده وجود مبارک ته وکته چې د پیزو یې تغمیب کې ننوتلی، نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وژړل چې ته خو خدای پاک ته سوال وکړه، کسرا او قیصر د خدای دښمنان دي، الله دومره ازادي په هغو باندې راوستلې ده چې موږ باندې هم لږ وسعت راشي. نبی علیه السلام ورته ویلي عمر ته هم په دغه کې په دغه نه خوشحاله چې دې دپاره دنیا ده او د موږ د تاسو دپاره آخرت ده. اوس خبره په دې کې ده چې د علم اهمیت راغی چې سړی مستقل وخت نه لري، خو بیا دې علم نه پرېږدي، بیا دې علم نه پرېږدي. یوه ورځ علم ته ورکړی، یوه ورځ کاروبار ته ورکړی، خو هغه علم دومره مهم ده چې هغه په کومه ورځ کاروبار کوي، د هغې ورځې علم هم باید پرې نه ږدي. لکه اوس موږ تاسې سبقونه، دا سبقونه هر یوه ورځ ځان ته مستقل مباحث وي که نه وي. اوس نو چې د هرې ورځې مستقل مباحث وي، دا چې چا یوه ورځ قضا کړ، د هغې یوه ورځې مباحث تر لاړه، په هغو مسایلو کې علم ورک شو تر، نو خو کوشش دې وکړي هغه د یو طالب نه چې ملګریو کې داسې یو طالب وي چې کتاب تکرار کړی شي، خو د هغه نه دې زده کړي. دا مسئلې د علم نه به محروم کېږي نه. هلته خو ګورې دنیا کاروبار یې کوه، خو بیا هم لماخستان په ستړی کې چې سره یو ځای به شو، نو بیا به هغه کوم طالب چې غیر حاضر شوی و هغه به پوښتنه د هغه حاضر نه کړه، غیر حاضر به هم د عذر د وجې نه و. که نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه وویلې، هغو به چې څومره احکام زده کړي وو، قرآن حدیث، هغه به ټول پیغمبر علیه السلام نه چې زده و د بل ملګري ته ویلې، خو هغه د هغې ورځې علم به هم نه پرې،
صرف سند به نازل شو په واسطه باندې بو مدرسه کې پروتي په سبق کې سر نشي خلاص خو دې بل مرګري نه پښتنه نه کوي پروتم یې عذرم نه چې غایبي هغه غایب خو څه کوي چې دی یو ورځ په هغه لاړ شي بیا جمعه او 15 شپې یو میاشت په کور کې تیر کی بیا د سربندي کې چې خو مام د سربندي کړه د ما د حدیث کله اورېدلای خو مام دوره کړی دا خبر چیرې د خو تاسو دوره کړی د په کور کې د کړي مدرسه کې خو دې نه د کړي چې ټول حدیث ته تاسو دی خو هغه څه کوي چې په مدرسه کې پراته يم چې نه زده کېږي دا نه پس شوق ته علم نشته دی حصول چې ورشي دی بل طالب نه پښتنه وکړي چې دا ځای څنګه ویلې ما په دغه حدیث مبارک باندې سر نشو خلاص په دغه حکم سر نشو خلاص ځکه چې په سنن کې خو فقهي احکام ذکر کیږي لکه ابو داود کې ترمذی کې چې تاسو ته شروع دي البته خو ټول د مذهبو خبرې دي فقهي احکام دي اوس په دغه مسله کې د موږ مذهب څه شي شو ما په دغه دلیل سر نشو خلاص بل جانب ته به زه څنګه قناعت ورکوم خپل شاګرد یا خپل مقتدی به زه څنګه پوي کوم چې علم اهتمام شوق وي بیا به نو په دغه پسې ګرځي پښتنه به کوي زارۍ به مرته کوي هغه عاجزي به کوي خو علم به حاصلې په ټولو ابوابو کې خلاص دا شو چې د علم حاصلول ډیر مهم دي او د علم تتولم ډیر مهم دي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکه یو طرف ته د علم د حصول د لپاره ترغیب ورکړای بل طرف ته د علم د اشاعت ترغیب ورکړای چې یو مسله در پیښ شوم سفر به پسې کوي چې په خپل علاقه کې په خپل وطن کې هغه مشکل نه حل کې د پسې جيبه د دماغ کې علما او حالات چې سړی وګوري بیا خاص کر د محدثینو حالات زرو استادانو پسې ګرځیدلې زرو استادانو پسې 1500 800 900 په یو حدیث پسې به بار بار تله او موږ تاسو ویلې حدیث به ورته معلومه مو خو د علود سند پر ایوان میاشت مزل مصر ته د مدینه منورې نه ایوان میاشت مزل شام ته د مدینه منورې نه ایوان میاشت مزل عراق ته د مدینه منورې نه کوم چا کړای ناپویانو کپویانو زده سبق خو صرف چې سند معالی شي صحابه و د یو حدیث د علود سند پر یو میاشت مزل کړای چې اصل حدیث په ورته معلوم خو صرف علود سند لپاره چې حدیث په نو ورته معلوم پیغمبر خو خود سفرونه کول به د توثیق لپاره موږ تاسو ونه ویلې چې په لغت یو کوزي او غرزو یحیی ابن معین سلسله مو چې ویلې بیا به بل مولانا به چې تحقیق واوري د ازاړو استاد ته بیا راغی بیا به پښتنه کړ چې ودره د ما هغه استاد خو ثقه وکنه ځکه نن خو علم لک زیات شو لک په خبر سړی پوه شو اوس زوړ استاد بیرته وګوره بیرته به د زړو استادانو حالات معلومول دا سفرونه کول د علم باطن په باب کې 3 میاشتې سفر 2 میاشتې سفر 1 میاشت سفر د لری لری سفرونه کول او ملازمت مع شیخ به کوه ملازمت مع شیخ په مخ کې وختو کې طالب چواړول چې خملا بواوخت شل کالایم ورسره تیرول لاس کالایم ورسره تیرول خو خپل مقاصد به ټول پر کول استقصاد علم به کړه دیغه ټول علم حاصلول ټول دغه چې د تصوف په بنیاد باندې چلاړ به د یو چا سره تعلق راغی الته بیا ټول وخت تیرو چې ترڅو پورې ټول خپل کمالات حاصل نکړي او دا بیګامه یو شي کته اته سودا راول دا د شيوخ په باب کې الته پرونه مرګره راغلی و شیخ وفات ده د زړه کېږي ماته د بیعت یو اره مخ کې راغلو بیا ما د استخاري حکم وکړ خو خپل پلار نه مرید وو خپل وفات ده په خوب کې الله ته مخ کې مې ویل چې زه اراده وکم په خوب کې دا وینم چې دایره توې چې بل چیرې مازه اوس زه څه وکم ما شوق دلته ډیر کېږي بیا ما ورته استخاري وکړ استخاره کې بیا وای دوه ور راته ویل چې نه بل ځای مازه په دغه پورې مزه دیو کتاب را واخست د تصوف نو پیغه کې دا چې د شیخ بدلیدان د وفات نه بعد خو لازمی خو ولې و چې بدلې به چې شیخ چې وفات شي
بیا خو خپل استاد ظاهر نیسي چې په ظاهر تا یو ذوق موجود شي چې تا ګوراتګ ورسره کوي خو اسی پی نفسه د شیخ د ملازمت په باب آداب او سلسله کې ذکر کړو وای چې یو ور چا بیعت کوم شیخ سره وکړه بیا ترڅو پوری چې ټول کمالات نه حاصل شوی دی بل شیخ په طلبګار کیږي نه دا موږ ټول کې لګیا په دغه شیانه کیو دی غټ ولی لا قصه کړي وای ما چې د خپل شیخ نه بیعت وکړه نو دغه شیخ سره مې څو وخت تیر کو په دا شیانو لک پوي شم نو دیو بل شیخ مې څه صفت واورېدو نو زړه کې مې شوق ته ملاقات وشو چې هغه پلانکای ولی الله دا مم لیدلای وای ګوره هغه د پارانه چې بیعت ورسره وکم صرف زیارت او ملاقات ورشم وای خپل شیخ ته مې ویلې چې سیب کوي ته اجازه یې زه به د پلانکی ملاقات ته یوارې لاړ شم وای د رنګ متغیر شو خوشک ورغله بیا راته ویلې چې ته د ما د ځان د پاره چې ما کافی نه بولې بیا د بیعت معنی ولې کوه دا بل ته تک خو دا معنا ده د تا په زړه کې طلب د غیر موجود د خپل شیخ اعتماد نشته چې پلان کې تلاش کړه د پلان کې نه د څه حاصل کړه پلان کې تلاش کړه د پلان کې نه د څه حاصل کړه دا د ډیرو شيوخونه دا پانا په شیخ محبت لا شي تقسیم شي یو شیخ کې پانا په الله پانا په رسول پانا په شیخ ضرور وي بینو عجب مثالونه ورکړي و یو عالم د دوه خالقین په منځ کې نه د مشترک رب د عالم څوک ته یو د کدو دی یو امتی د دوه رسولانو په منځ کې نه د مشترک د څه امتی شته چې دوه پیغمبران دی ورته موجود وي دی و امتی دی می دی بل دی می دی و امتی تعلق د دوه رسولانو سره نشته دی وی خځه تعلق د دوه میړو سره نشته چې په ژوند کې دی دا میړه دی می دا میړه دی می وای مرید باید دغه څه ده چې دیغه د دوه نفر سره تعلق را نشي یو ځای کې محبت کامل بیا نو پیدا کیږي دا چې خپل په خپل شیخ باندې غني خدای پاک هم د شرک عمل نه قبلې وای دا خو شرک شو عمل د شرک خدای پاک نه قبلې چې معمولی د نیت کې خراب شو په عمل کې چې خلک مې صفات وکي چې پلانکای څخه سړی دا هغه عمل به خدای پاک قبلې انا اغنا شرکاء عن الشرك په ورځ قیامت الله تعالی وي زه هغه غنی ترين د شرکا وایم د شرک د ما سره چې په نیک عمل کې څوک هم چار سره شریک کړي په یغه څه دي ګرځي ثواب دې دیغه نه غواړي د عمل زبېخي قبلوم نه چې د ما سره شریک کینی ولای خو بشرته دلته یو خبر ده بشرته چې هغه شیخ عالم وي د مشکلاتو د حل ځای وي د دغه وجنه اوله نه پکار دا د وای سړی د شیخ نه بیعت کوي چې په علم ظاهر کې خدای پاک یې غته پوره مهارت ورکړي چې د ظاهر په مسلو کې بیا بل چاته نشي محتاج دی بل نه پښتنه کوي نو تعلق به د ظاهر او د باطن ټول په دایو ځای کې کله چې شیخ مقدر و بیعت د شیخ نه کړي چې هغه علم ظاهر کې پوره معلومات نه لري اخو وای د شریعت حکم په بنیاد اوس مسله نازله چې پیښه شوه په یو مسله په بم سفر کوي کبه نه کوي چې په خپل علاقه کې الته اوس شیخ د عالم نه ده تا بیعت کړي دي تا د تصوف کار خو ورسره جوړ ده خو د علم ظاهر مشکل دی نه په حل کې بیا تلای شي بل شیخ ته کني وای چې یو د شیخ عالم و د مسلې په لحاظ بم بل چاته نه ځي چې تعلق ټول دغه یو شیخ سره موجود شي به هر تقدیر خبره پدې کې د چې د علم په حصول کې ترغیب ده تعزیز ده چې علم حاصلوي که سفر یم څه وای کوي کيوه مسالویم څه سفر څه وکي چې در پیښه شو کپره مو ټیم نه پیدا کېدو نوبت کې وکي خو علم زده کوي علم ما پرېګده ورسره بیرته بیا هغه څه دي چې زده کړي دی هغه په اشاعت کې بیا کوشش وکړي چې نن پګړې تړې مولاین کېږي نو چې څه مو خواري کړي دي دغه به خلکو ته ورسوي 12 کاله په علم سے سفر وکړه 12 کاله نه بعد دکان کېږده 12 کاله نه بعد دوبۍ ته لاړ شه 12 کاله نه بعد په بل کار باندې لګیا شه دا 12 کاله چې د کوم مقصد لپاره خواري کړي و هغه مقصد پرېږده په تاخچه کې دای ځته راشي په بل کار باندې لګیا شي باب الغضب